ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. در رمضان مبارک میاشت را روانه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم در رمضان یو ورځ مخکې د شعبان میاشت ورته وایي د اوسنۍ د دې په اخري ورځ صحابه کرامو ته یو اوږد تقریر کړی دی یو اوږد حدیث دی نو زم تاسو ته حدیث اورم زه چونکې بیمار یم ډېرې خبرې هم نشم کولی خو دا یو اوږد حدیث دی د هغه حدیث ترجمه درته کوم او په هغه حدیث هم پویم کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شب قدر په اخري ورځ باندې د روژې نه یو ورځ مخکې خپلو صحابو ته فرمایلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه. هغه فرمایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. وی د دواړو جهانو مبارک سردار د شب قدر په اخیری ورځ مونږ ته یو تقریر کړی دی. صحابه را جمع کړل او په مدینه منوره کې په مسجد نبوي مبارک کې ورته فرمایل فقال یا ایها الناس دیو فرمایل چې ای خلکا قد اظلکم شهر عظیم وی تاسو باندې یو عظیمه میاشت را روانه ده را نږدې ده. هغه میاشت عظیم لویه میاشت ده دا لویوالی د ورځو په اعتبار نه دی چې ورځې یې اوږدې دي او یا ورځې زیاتې دي دا لویی د ثواب او د نیکو د عبادت په بنا ده چې په دې کې عبادت ډېر لوی قیمت لري او د عبادت ثوابونه ډېر زیات ملاویږي او دا عظمت په اعتبار د الله د رحمتونو او د مغفرتونو دی چې پروردگار په دې میاشت کې خپل عظیم رحمتونه او خپل عظیم برکتونه نازلوي. مبارکون او دا د برکت میاشت ده. برکت دې ته وایي چې شی لږي او فایده ډېره. نو په دې میاشت کې که عبادت لږم دی د الله په نزد ثواب ډېر زیات. بیا فرمایي چې شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. وی دا داسې میاشت ده چې په دې کې یو شپه هغه شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده. لیلة القدر چې ورته وایي لیلة القدر دا یو قیمتي شپه ده او یو بهتره شپه ده او دا هغې د عبادت ثواب د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده. ټول آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل شوي دي. علماء کرام لیکي چې ټول آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل دي. تورات، زبور، انجیل
د ابراهیم علیہ السلام باندې چې کومې صحیفې نازلې دي یا په آدم علیہ السلام او یا په نورو پیغمبرانو دا په دې میاشت کې نازلې دي. او قرآن شریف د لوح محفوظ نه د یړومبي اسمان کې چې کومه کوټه بیت العزت غون مجموعه دا په دې میاشت کې نازل دی. الله تعالی چې قرآن شریف کې بل ځای فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر، چې مون قرآن شریف د قدر په شپه لیلة القدر کې نازل کړی دی. او یا بل ځای کې راځي انا انزلناه فی لیلة مبارکة، مونږ د برکت په شپه کې قرآن شریف نازل کړی دی. او بل آیات کې راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې د رمضان په میاشت کې قرآن شریف نازل شوی دی. نو هغه د لوح محفوظ نه د یړومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت دقه نازلېدل او نزول ته مراد دی. نو داسې میاشت چې په دې کې یو شپه ده خیر من الف شهر، چې دا د زرو میاشتو د عبادت نه په دې کې عبادت زیات قیمت او ثواب لري. بیا فرمایي رسول الله مبارک شهر جعل الله صيامه فریضه، وی دا داسې میاشت چې د دې روزې الله په مسلمان فرض کړي. روزې به خامخا نیسي، فرض دی. لکه یو سړي باندې مونځ فرض دی او دی نه کوي او دی فاسق شي، لویه ګناه وشي، دارنګې په دې میاشت کې چې کومې روزې دي هغه الله په مسلمان فرض کړي دي، خامخا به نیسي. زمونږ بعضې خلک ډېره کوتاهي کوي. ګوره د انسان دا وجود دا صحت دی لري چې سړی په الله رضا کي او دی پکې عبادت وکړي. نو بعضې سړی لږ غوندې بیمارې او روجې نه نیسي، یاره ماله بیمارې زیاتېږي، روجې به نیسئ. بعضې خلک بچی بالغانې او روجې پې نه نیسي، بچی خیر دی ناجوړه بشي او بیمار بشي، په دې کې په بچوړه مه خوږوئ. قسم د صحابه کرامو به په خپلو ماشومانو نفلي روجې نیولې، د عاشورې روجې نفلی روجه دا به نیولې. او دونه ماشومان به چې هغوی به طاقت نشو لرلی نو په جړا به شو، چې دا ډوډۍ وخت به شو ماشومان به په جړا شو. نو صحابه فرمایي مونږ به د خپلو بچو ته د لوبو سامان کېښود چې په دې مشغول کو د جړا نه فکر یې بل طرف ته شي، د دې لوږې او د تندې نه. نو د لوبو په سامان به مشغول کړه، هغه لوږه تنده به ته یېره شوه، وی بیا به په جړا شو. نو بیا به مو ته دا سامانونه کېښودل، دا خواري به مو سره کوله، وی د ماښامه پورې به م پې هغه روجه سرته رسوله. د روجې په قدر و قیمت پوهېدل. مونږ د روجې په قدر و قیمت ونه پوهېږو، د کوم شي په قیمت چې سړی پوهېږي د هغې پوره خیال او لحاظ ساتي. نو صحابه د روجو په قدر و قیمت پوهېدل، بچو سره به یې دا خواری کولې. حالانکه په هغه ماشومان چې لوبې کوي په لوبو پوهېږي، داسې ماشومان روجه به پې سر ته رسوله. نو ماشومان په هغې خو روجه فرض نه ده چې نابالغی، خو د مخکې نه به یې بلدی. نو چې کم ماشوم نوي شي مې منې کوئ، په دې نه مري. حضور پاک فرمایي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7، وی بچي چې د 7 کالو نو مونځ ورته په مونځ یې شروع کړي. او وضربوهم علیها وهم ابناء 10، او چې د 10 کالو شي نو بیا که مونځ نه کوي وهئ. نو د 10 کالو ماشوم باندې خو مونځ فرض نه دی، او بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي که مونځ نه کوي وهئ. دا ولې؟ د دې حکمت دا دی چې د مخکې نه د مونځ سره دې عادت ونیسي او دې عادي شي او ثواب یې کېږي که نه چې کله لوی شو او بالغ شو نو الله به دا ټول اجرونه ثوابونه دله په تله کې کېږي او الله به پې اجر ورکوي. دقه رنګې که نابالغه ماشومان یې روجې نیسي نو نیسې. پخوا به د مشرانو د ماشومانو ته وی نیمې در باندې وړي نی به مه نیسې، نو نیمې خو نه وړي، په چاچې وړي خو ټولې پې فرض کېږي. دا به یې بلدول. داسې تاسو د مشرانو ته پته ویله وی 100 کال به بچي نیمې نیسي، په تا نیمې وړي، نو نیمې پې نه فرض کېږي، خو دا به یې بلدول. اوس پې د مور او پلار نه خفه کېږي نو روجې پې نه نیسي، که بالغه مې نه پې نیسي. وی تره کوټې نه چې انسان بالغ چې که هلکه او که جینۍ وي روجې پې نیسئ. او که یو سړی بیماري نو علماو لیکلي دي چې داسې بیماري چې په روجه دې مرګ ته رسي، هلاکت ته رسي، یعنې مري، او یې بیماري زیاتېږي، برداشت نشي لرلی، نو خیر دی که بیا روجه نه نیسي، نو اجازت وله شته. د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې د یو مسلمان ډاکټر یا حکیم ته رجوع کړي. داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې هغه په خپله روجې نیسي،
دا هغه په زړه کې د روژې قدر او قیمت وي. بعضې که ډاکټر حکیم مثلا په خپله روژې نه نیسي نو هغه بل ته چېرته وایي چې روژې نیسه، نه چې داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې په خپله روژې نیسي او د روژې قدر و قیمت یې په زړه کې وي، هغه نه دې تپوس وکړي چې زه روژه ونیسم که نه. باقي هر انسان په خپل ځان په خپل هم پوهې دی چې دا روژه زه نیسم او زه پې مرم او یا د ما بیماري خطرناک حد ته رسېږي نو اجازت وله شته. اوس دغه سړی چې بیماري او روژه ونه نیوله، که دې ځوان زلمی دی یا یو ښځه پیغله ده او تکړه ده بوډۍ نه ده، نو دا به د دې نه فدیه باندې ګورې کار نه کېږي. ډېر خلک روژې نه نیسي زه به فدیه ورکړم، په فدیه کار نه کېږي. دی به دا روژه ده سړی دی او که ښځه ده دا به خامخا نیسي چې جوړ شي، چې جوړ شي نیسي به، چې قادر شي نیسي به. او که قادر نشو نو اسم پې نشته، بیا پې نه فدیه شته او نه پې روژه شته، خو چې قادر شو نیسي به. او که یو انسان بوډا دی یا یو زنانه بوډۍ ده او روژې نشي نیولې ادې بیا فدیه ورکړي. دا فدیه د بوډا سړی د بوډۍ ښځې دپاره ده، ګورې هغې په فدیه کار کېږي. او چې نوي یې نشي داسې بوډا سړی بوډۍ ښځه چې نوي نشي نو هغې له فدیه ده. ځوان سړي له او ځوانې ښځې له فدیه نشته، یا به یې نیسي یا به یې قضا کوي چې ویې نه نیسي، او چې په قضا قادر نه دی نو اسم پې نشته دی. دارنګې یو زنانه ده او د هغې ماشوم دی پګېره، نو که دا یریږي چې که دا روژه نیسم نو دا ماشوم راته خرابېږي نو خیر دی دا دی روژه نه نیسي. خو یاره چې بیا دا رمضان میاشت تېره شي قضا به یې کوي، په فدیه کار نه کوي. یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي او دا ماشوم هم کمزوری دی او که دا روژه نیسي نو د دې پی اوچیږي او ماشوم ته ضرر رسي، نو دې زمانه کې خو دا نور پی هم په ماشوم څکلی شي. خو به هر کیف که دی ته دا پته چې زما د پیو نه نور پی ماشوم خرابوي یا نور نشي برداشت کولی او د روژې د وجې زما پی پې کمیږي ماشوم ته ضرر رسي نو خیر د هغې له اجازت د دې خبرې شته چې روژه دې نه نیسي. خو ګورې په فدیه کار نه کېږي، د دې روژې او بیا قضا نه ګرځي. نو ځوان زلمي او ځوانه ښځه هغې په فدیه کار نه کېږي، د هغې دغه طریقه ده. بعض انسان د ګردو بیمار دی او داسې بیمار دی چې هغه له د اوبو انتهایی اشد ضرورت. د ګردو مختلف مرضونه دي، زما په خپله د ګردو بیماري ده، لیکن دا الحمدلله خپله ګزاره ورسره راښکې شم. تکلیف راته وي مازدیګر نه پس راته پوره تکلیف وي خو هغه خپله ګزاره ورسره راښکې شم. نو داسې په معمولي تکلیف روژو ته بانه مه جوړوئ. او که داسې د ګردو تکلیف وي چې یاره انسان ته خامخا لوی مسله جوړېږي، ډاکټر نه دې تپوس وکړي، مسلمان ډاکټر نه چې هغه روژې نیسي او روژو سره یې مینئ، هغه ورته وایي چې مه نیسه نه دې نیسي. خو ګورې دا فدیه د بوډا سړی او د بوډۍ ښځې دپاره ده. نو روژو ته بانې به نه جوړو. روژه یو داسې عبادت دی او داسې میاشت ده د برکت میاشت چې دا زمونږ دپاره یوازې د الله د رضا ذریعه نه ده چې الله پرې راضي کېږي، دا زمونږ د بدن دپاره هم بهترین شی دی. د انسان وجود ورسره ښه کېږي او چې 11 میاشتې کومې بدپرهیزۍ انسان کړي دي او هغه به دې ویلی شي، اواز کې به دې ویلی شي او صحت به دې ښه کړي. خو که پېشمني او ماښامي سره دې ګزاره وکړه دا پکې شرط دی. او که نه پېشمني دې شی ور ټک و او ښه غوړ زیاړه او پیروي دي او صاحب او قصې پسې دي او ماښامي دې د پکوړو او کبابو ته ورلاندې وتې او ته او کباب دي او پکوړې دي او چارونه دي او شملې دي او قصې پسې دي، نو بیا دله دغه پیدا نه حاصلېږي. نو لکه ګزاره پرهیز پکې وکړه، نو د الله د رضا نه علاوه د انسان د صحت لپاره هم لویه فایده ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې شهر جعل الله صيامه فریضه، وی دا هغه میاشت چې د دې روژې په تاسو الله فرض کړی دی، وقیام لیله تطوعا، او الله تعالی د دې د شپې عبادت درله یو زیاتی عبادت مقرر کړی دی. د شپې عبادت چې تراویح ورته ویل کېږي. دوه څیزونه شو، د ورځې روژه او د شپې عبادت. تراویح چې ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل بار ووت، نو صحابه په جمعات کې تراویح کولې، د شپې منځ یې کاوه. څوک یو ځای ولاړو جمع وه، څوک بل ځای ولاړو ځان له جمع کوله، څوک بل ځای قاري به مخکې او صحابه پسې ځان لړلې وي. هغه به یاره دا یو قاري باندې ولې نه جمع کوم. نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه په صحابو کې خشته ښکلی قاري و، هغه مخکې کو دا ټول یې راوستل وي د پسې ودرېږي. نو دا هغې بیا به لګیا
نو تراوی به ورپسې کولې او سونه تراوی به کولې شروع به د ماسخوتن نه وکړه نو تر پېشمنی پورې به لګیاو وی چې تراوو نه به اوزګار شو نو مونږ به کور ته په تلوار تلو په ښځو په بچو به زور راوړو چې شا به پېشمنی راوړی ګنې سبا راخېږي داسې عبادتونه به کول رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د منځ په رمضان کې ډېر لوی ترغیب ورکړی دی نو تراوی کول دا صحابه کرامو او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بالخصوص دی له ډېر لوی ترغیب ورکړی دی او ټول صحابه کرام ورسره منلې ده زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه به تراوی کولې او د تراوو نه پس به بیا 2 رکعاته ځان له نفل کول تراوو کې به یو ختم کو په ټوله میاشت کې نو یو ختم خو د میاشتې د تراوو شو او بیا د تراوو نه پس به 2 رکعاته نفل کول نو په یو رکعت کې به یو د قرآن شریف ختمه په بل کې به بل د قرآن شریف ختمه نو صرف په رمضان کې به د شپې یو شپې ته ختمونه کول داسې ښکلی عبادت قسم دې اوسم په حرمینو کې په مکه مکرمه او په مدینه منوره کې خشته ښکلي مونځ کېږي د تراوه مونږ خو هغه جومات ته منډه وو چې کوم کې زر تراویح خلاصېږي هلکه دا مولي صاحب تکړه دی ښه دا لکه د کلاشنکوف غوندې تیز چلیږي او ټرار ته وباسي مونږ هغې جومات ته منډه وو دا شیطان به په دې مني حالانکه د خپل جومات کې چې مونځ کې په طریقه او په قلار قلار تراویح کې او بل جومات ته ځي نو څونه زر به کوي یاد نه یاد د دواړو به 15 منټه فرق دی نو 15 خو تا په لاره تېر کړل نو فایده یې څه وشوه هغه بل جومات ته چې ځې خو لرې جومات پی که نه نو 15 منټه خو دې په لاره د دواړو طرفو تېرېږي نو مونځ ته چل جوړ که وخت خو دې بچت نه که که ته دا زر زر مونځ دی لکه چې وخت بچت که نو وخت دې بچت نه که هغه وخت دې په تلو راتلو تېر شو نو مونځ ته دې بانه جوړه کړې ده خدای مونځ درته ګران شیخ ښکاري دا خو ته ډېر زیات ساده او چې وخت بچت کې نو سبا وکې 15 منټه یا 10 منټه یا 15 منټه که خوب کم شي نمرې خو نه او خوب کم ځای اسکای ټي وي ته به ناستې او وي سی آر ته به ناستې او کمپیوټر ته به ناستې او رسالې به ګورې او اخبارونه به ګورې او یا به دوستانو سره د جومات نه بار گپ شپ لګې نو د هغه کو تاسو چې څوک تراویح وکړي نو نیغ ځي خوب کوي او که نه بار ناست دي بیا په حجرو کې ګپونه لګوي او یا د جومات مخکې ولاړې ګپونه لګوي او یا په جومات کې یو بل ته مخ راواړئ ګپونه شروع کړي نو توره دې څه وکړه د خدای قیمتي مونځ دې د ګپ شپ دپاره تباه او برباد کړه ختم پکې کوې پخوا خو ما ته یاد دي د موږ په کلي کې یو حافظ او یو د موږ د باباجي هغه شاګردو د جوری پیس صاحب دا 2 حافظان زما یاد دي نور اوبه ما ته پته نه لګي او خلک به د لرې برې نه راتلل او په دوی به نمبر نو د قرآن شریف د ختم اوس د الله فضل دی په هره محله کې 3 او 4 او 15 او 10 حافظان خدای پاک پیدا کړي دي حافظان زیات دي نو په کار دا دی چې د الله د دې نعمت نه موږ فایده والو او د دې نعمت شکریا ادا کړو نو یو ختم خو نه زویم چې په یو جومات کې 3 او 4 ختمونه وشي یو حافظ دی وکي بیا دې بل حافظ وکي بیا دې بل حافظ وکي او بیا دې بل حافظ وکي دا عبادت دی نو موږ وایو چې ختم یاره جی ختم ته څوک ټینګې دی شي څوک نه ته نشي ټینګېدی دا څوک وایي څوک ټینګېدی چې دا ټول چل په دې کې هلکه ختم به کوو یاره جی ختم ته څوک ټینګېدی شي ته ټینګ شه نو نور خلک به ټینګېږي بانه جوړې ګناه ګټې چې کوم سړی رکاوټ شي پکې او دا خبرې کوي او ختم د ده د وجې نه پاتې شو لوی مجرم دی ګناه وګټله ولې ګناه ګټې دا مو وایه چې ختم ته څوک ټینګېږي بس غلې پاتې شه که کولی شي کوو که نه شي کولی مه کوه خو دا مو وایه چې رکاوټ مه جوړېږه نو ډېر خلک دا رکاوټ جوړ شي ختم ته څوک ټینګېږي دا چاري چې وو دا ګوټ چې کوي د سهار نه د 11 بجو پورې په دې ګرمۍ کې او په روژه کې هم کې هغې ته ټینګېدی شي او ختم ته نه شي ټینګېدی او بخور چې د شپې کې چې ته دې ووایي چې هلکه د رمضان میاشت ده او دې بخور ته نه ټینګېږم بیا خو یې غنم وچېږي او جوار وچېږي او بخور ته ټینګېدی شي دې ته نه شي ټینګېدی او په ساري باندې ګیا چې راوړی او ګیا ریبې هغې ته ټینګېدی شي یوې ګنټې ختم ته نه شي ټینګېدی دا ټول چلول دی چلول مه کوئ رونو الله دله د فایدې قیمتي میاشت در کړې ده نو د دې میاشت نه به فایده نه هلې دې نه فایده واله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي دقه رنګې په منبر د پاسه خپه کېښوده وی امین بیا په 2 چې کېناست وی امین نو هغوی به په 3 کېناستېدل نو په 3 به وختل وی امین
نو بیا صحابه تپوسو کوي صاحب تاسو امین وي مونږ خو څو نور و نه ریدل. وی جبرئیل علیه السلام راغی وی ما چې ایوخ پکې خو دا نو یې غراته وی چې ستا نوم څوک والی او نور مسلمانان په درود نه وي نو الله دې هلاک کی. ما وی امین. بیا وی چې دا چا مور پلار جمع دی وی او دې خدمت داسې ولکه چې ځان په جنت ته ورسای الله دې هلاک کی. ما وی چې امین. وی بیا وی چې پچا د رمضان میاشت رااله او د داسې عبادت اونکه چې په الله ځانو بخي دې دې هلاک شي. ما وی چې امین. نو داسې عبادت بکې چې الله باندې ځانو بخي او که داسې عبادت دی اونکه چې په الله ځانو بخي نو جبرئیل علیه السلام خیره کړی او رسول الله مبارک په امین ویل دي زما خیره به قبول شي یا نه. لیکن د جبرئیل علیه السلام او د حضور پاک اون شخصیت امین او جبرئیل علیه السلام په فرشتو کې کم درجه فرشته ده هغه خیره کړی ده. نو دا ګورې دې تبي خدا کو خلق تباہ برباد دي د دواړو خیرو لاندې راغلي دي. نو عبادت بداسه کوي چې ځان په الله وبخي. نو ختم تړه ماشين کوي جیرا نشو کوله او خلق نشي ودرې دي ته د خلکو د ځان د وجه نه وي ته د خلکو سره پارغم کې بس چپ شه دا اجمو ختم کو راغون شي ټول مرګري وي ختم کو پتراو کې او قاری صاحب هم کوی کې چې څوک تلاوت کوي چې منډه باندې په قلار به تلاوت کوي خیر شپږ شپو کې دیني پاتو کې دي شي یو میاش کې چې کوي رخوان به وکي خو چې نشه کولی 15 کې دیو کې شلو کې دیو کې ولسو کې دیو کې اتلسو کې دیو کې په قلار عبادت خوان کوي او تلاوت او غوږ ورته یک دی. نو دا ختم دا پتراو کې ځان له سنت او تراوی ګورې ځان له سنت دي. تراوی مستقل ځان له سنت او ختم ځان له سنت. نو دې کې رکاوټ ما جوړېګا کسو نشي کوله بل تغک مکوا خیر دی بیا مکوا ته بل جمعه ته تراو کورې کوا رکاوټ ما جوړېګا. نو دا زمون اکابرو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شپې ته ختمونه صرف د شپې کړي. نبی علیہ السلام مبارک به فرمایي عائشہ صدیقہ فرمایي چې د رمضان په میاشت کې به د حضور پاک د شپې عبادت نه نور نډیر زیاتو. قسم دی بیبیانو به داسې عبادت کاو یو بیبیان له پړې تړلې د دواړو ستنو په میانس کې پړې تړلې حضور پاک وی دا پړې د سره وی دا فلان کې عبادت کوي. نو چې ستړي شي ګوره په ولاړه کوي چې ستړي شي نو په دې ځان ور غورځي دې پړې پورې ځان نه ځان کړي چې خپې مې نشي ټینګې دي. نو بیا داسې عبادت چې دام رستړي چې خپې مې نشي اوچتولې نو په ناسته کوي نه بیا په پړې به ځان ور ځان کا چې ځا الله خوشاله کوم څومره نیکان بندگان حضور پاک دا پړې وشته. د انسان د وجود په انسان حق دی داسې عبادت کوي چې څونه برداشت کولای شي پړې پورې به داسې لیکن دا غوي هغه محبت او شوق د عبادت سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د ورځې روزه فرض او د شپې قیام د شپې تراوی دا ستاسو لپاره یو زیاتی عبادت. موږ د رمضان عبادت څنګه سار خو موږ منصپاتی د جمع ولې التم پېشمنی کړی دی دا پېشمنی د برکت ده د سار منصپاتی پېشمنی کې دومره خروج بیا خوب راځي الکه کم اخره نیک بخته کړ د ماسپخین مون یره جی روزه مې ده لک خوب په پکې وکړ ګرمي ده نو د ماسپخین مون دا د غرمې د خوب د وجنه لړ تباش د بازیګر مون یو مردو ته او ماندو ته چار هدي دزم چې روزه ماتي له سامان راوړم د بازار په چکر لا دا بازار چکر چار راوړم پکوړې راوړم کباب راوړم ووړه راوړم الکه دا قیمت لري قسم دې مون د روزې نه زیات قیمت لري پروجه پرې خودو دي دون الله نه رانیسي لکه په موږ پرې خودو کې څومره رانیسي دواړه فرض دي. نو د سارغه د پېشمنی د وجه لا د خوب ماسپغینه د قیلولې د وجه نه لار د غرمې د خوب مازیګر د چکر د وجه نه لار او د ماخامه د پکوړو د لاس لار او پکوړې خوري که دا غي نه لار او بیا د ماسختن دونه د خوللې چې بیا خوب دردي ماسختن د غي د وجه نه لار. نو پنځه منځونه د په قیمتي میاش کې برباد او تباہ شو غرق شو ظالمان پوي نشوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث دی د رسول الله مبارک رب صائم ليس له من صيامه رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع. وی ډیر روزدار دي چې په روزه کې صرف لوګه تیر کړه ایسه مونږ غټل دا د حضور پاک وینا په روزه کې صرف لوګه تیر کړه ایسه مونږ غټل ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. او ډیر کرته د شپې عبادت گزار اغه د شپې په عبادت کې بغیر د بے خوابه نه بل اسمونه کټل روزدار دی غیبت وکړه کنځلې وکړل
منځونه پکې ونه کړل، اسې د لوګه تیره کړه نو خبره د اخلاص ده. او د شپې عبادت گزار دی، ختم ته ولاړ دی، لیکن په ختم کې سوچ برابر نه دی. کله پکې کینی او کله پکې پاسی، او کله مخکې سپ لځي او کله وروسته سپ لځي. اسې هغه رسم له ولاړ دی چې ما ختم وکړ. نو اسې هغه بیداری تیره کړه، شپه دې بیداره کړه او اس عبادت ثواب دیونه شو. دا حضور پاک فرمایي. نو داسې به نه کوو. د دې روزې د میاشتې نه، د ورځې او د شپې د عبادت نه مقصد به هم د الله رضی چې موږ پروردګار راضي کو. حرمینو کې خشته عبادت کېږي. قسم دې سړی حیران شي، ماسخوتن ښه مزېدار اعلی طریقې سره د هغوی تراویح شروع شي. تاسو په کیسټو کې اورېدلي دي، اوس یې په دې ټي ویګانو کې هم ښایي، دې کې به هم تاسو اورېدلي. نو الحمدلله ما کره ټي وي نشته، د الله فضل دی، اورېدلي مې دي. نو په دې کیسټو کې تاسو ګورئ، موږ ورپسې هلته ولاړ یو، الحمدلله ولاړه مو ورپسې کړې ده. نو امام به تراویح شروع کړي، یو سپاره غي وي، یوه د شپې. دا یوه سپاره په 3 قاریانو په 4 ختموي. مخکې به په 2 قاریانو ختموله، 10 رکعاتو کې به نیمه سپاره یو قاري صاحب وي، او 10 کې به بل امام وي. اوس 3 قاریان یا 4. مدینه منوره کې 3 قاریان چې کله 4 شي، لومبه 4 رکعات یو قاری صاحب وکړي، بیا ورپسې 6 رکعات بل قاری صاحب وکړي، بیا ورپسې باقی مون څو شو، 6 او 4 12 شو کنه، لا لس شو کنه، باقی 10 رکعات یو کسو کې یا 2 کسو کې. په مکه مکرمه کې په 3 کس خلاصي، لومبه 6 رکعات وکړي یو قاری صاحب، بیا ورپسې بل چې دی نو هغه 10 رکعات وکړي، بیا اخیری کې بل ورپسې 4 رکعات وکړي. او داسې په خوند تلاوت کوي، جاری وسره قسم نه قاری صاحب جاری، امامان جاری، او حرمینو کې د جړای او ګونجي ټول ور سره جاری. ویترو کې بیا دعا کوي، هغوی د هغې خپل مذهب دی، په هغه دعا کې قاري صاحب هم جاړي او دا خلک هم ورسره جاړي. او دا یوه سپاره دا 10 رکعاته تراویح په څونه ټایم کې کوي؟ په کم 2 غنټې کې، په کم 2 غنټې کې د هغوی مونځ خلاص شي. ښه په شوق په الله باور وکړه. ماشومان هم راغلي پکې ولاړ، زنانو نه هم جومات ډکي، په ټایم راغلي زنانو نه جومات ډک، ماشومان پکې وي، او نه بوډاګان پکې په ناسته مې پکې څوک نه دي لیدلي. ښه په اطمینان باندې ولاړ یو، په خوند او خشته ښکلې په مزه تلاوت کېږي او خلک ورته غوږ ږدي. ما وې د حرمینو خلکو عربو ګټله. ښه بیا اخري لسو کې د هغوی څه ترتیبي، په اخري لسو کې دا ترتیبي چې تراویح شي نو 1 غنټه یا 2 غنټې ټایم ورکوي. په هغه 1 غنټه یا 1 نیمه یا 2 غنټې کې خلک اودس مات کړي، اودسونه پکې تازه کړي. نو د هغې نه پس بیا تهجد شروع شي، نو 8 رکعات یا 10 رکعات تهجد بیا کوي. دا ځان لري د تراوونه په جمع کوي، هم په مکه مکرمه کې هم په مدینه منوره کې. بل امام راشي، بلکې 2 امامان راشي، نو هغې صاحب په خشته آواز لګي، هغه تهجد کوي او د قرآن شریف تلاوت پکې کوي، اوږد رکعاتونه. او بیا په هغې رکعاتونو کې رکوګانې چې کوي، نو په رکو کې به ستړی شي، ورپسې 20 منټه او نیمه غنټه یو رکو کوي، او 20 منټه او نیمه غنټه یو سجده کوي. دا د خوند تراویح داسې ټیم له ختم کړي چې بس غنټه نیمه غنټه پېشمني ته پاتې، خلک لاړ شي پېشمني وکړي. ټوله شپه په حرمینو کې په عبادت باندې تېره شي. ولې؟ دا رمضان دا میاشت د عبادت لپاره، نو دې کې عبادت کوئ، د شپې پوره عبادت کوئ. خو دا زمونږ دا شپه ولې ګډوډه شي؟ مونږ خوراک ډېر کوو، خوراک کې لږه ګزاره کوئ، او هغه خوراکونه چې سړي له خوب راولي لکه شملې چارونه مغیره شو، هغې نه یو پوټې لږ پرهیز کوئ. نو بیا خوراک کې لږه ګزاره وکړئ. یو لس میاشتې م خوړلې ډېره که نه، بنده بیمار شي، خېټه خرابه شي، نو دا یو پوټې احتیاط پکار دی. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې د روژه د ورځې فرض او د شپې عبادت دا زیاتي د الله را طرف نه دی. من تقرب فیه بقصد نفل عبادت وکړو، د هغې ثواب به الله د نورو میاشتو را فرضو برابر ورکوي. نفل په فرضو بدل، ومن ادى فریضة فیه کان کمن ادى 70 فریضة فی ما سواه. او د فرض یو پاو یا بدلیږي. ګوره ما راته حدیث ته رسول الله مبارک شروع کړی، ازانه خبرې نه دي. نو نفل په فرضو بدل شو، فرض په څو بدلیږي؟ یو پاو یا. داسې دی وکړه لکه د سهار چې دی او یو روزو منځونه کړي. حساب وکړه 50 ورځې دي، نو 10 ورځو له په 70 کې ضرب ورکړه، څو دې جوړېږي؟ 2100. 10 چې په 70 کې ضرب ورکړي څو دې جوړېږي؟ 2100. تا ته د
د 2100 ورځو عبادت الله لیکي. د رمضان د ورځو د نورو د 2100 ورځو د منځونو ثواب دی. ليله القدر نه علاوه ګورئ هغه شپه د پکې راغی زیات ثواب دی. دا دواړو جهانو د سردار مبارک وینا وهو شهر الصبر. نبی اسلام دا صبر میاشته. صبر څه ته وایي؟ د صبر ډېرې معنی دي. صبر په عبادت کې سړی استقامت کې دي تم صبر وایي. عبادت ته ځان پابند کول او په عبادت باندې ځان خوشحالول نام صبر دی. دویم که څوک درته کنځل کوي انی صائم زه روژه دار یم جواب به نه ورکړې نام صبر دی. تکلیف درته څوک ورسوي صابر اوسېږه. دا د میا جګړې پکې چا سره مه کوه انتقامونه مه اخله. والصبر ثوابه الجنه. رسول الله مبارک فرمایي چې د دې صبر ثواب څه شی دی؟ جنت دی. وشهر المواسات وی دا د خیر ښېګړې میاشت ده. خیر ښېګړه یو بل سره به خیر ښېګړه کوي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ټولې کوفې د غریبانانو مسکینانو فقیرانو نمونه لیکلي. د رمضان په میاشت کې پخوا خو هغه غټې روپۍ وې هغه ډبلې په کاسو روپۍ به په خلکو ویشلې. مالدارو جامې به خلکو نه اغېستلې. نو یو بل سره خیر ښېګړه په رمضان کې. زکات که څوک وباسي هم د رمضان په میاشت کې وباسي. خلک زبرګه کې وباسي رجب کې. زما خپل دا خو خلمانه خو چې څوک تپوس وکړي دویم دا رمضان کې زکات وباسي. ځکه د دې ثواب د نورو میاشتو په نسبت یو پویا دی نو ثواب یې زیات دی. نو زکات غریبانانو له زکات نی صدقه ورکوي خیرات ورکوي. ګوره 1 روپۍ چې په رمضان کې ورکړه دا 1 روپۍ ثواب شو نو فایده ډېره زیاته ده. بل مسلمان سره خیر ښېګړه کول جامې غریبانانو له والا اوړه غریبانانو له واخله او دارنګې د پېشمني غم ولا وکړه. دارنګې ترکاري سبزي والا غریبانانو له نغدې پیسې ورکړه. هغه چې په ځان له څه کوي نو ښه به کوي. نغدې پیسې د دې اجناسو نه لا ښه دي. ولې ته به یو شی والی هغې کله به هغه وي نو چې نغدې پیسې دې ورکړې هغه په ځان له چې هر څه اخلي وابخلي. وشهر یزداد فی رزق المؤمن فیه. نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه میاشت چې الله د مسلمان رزق پکې زیاتوي. نو دا الله نه سوال د رزق کوي دلې زیاتوي. بل مسلمان سره په دې کې خیر ښېګړه کوي نو الله به دلې روزي زیاتوي. یعنې موږ څه کوو؟ موږ کې دا شی نشته دی او صحابو کې دا صفت و. قسم دې صحابو دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وی هغه پورې به تاسو کامله نیکي حاصله کړئ چې کم شی ځان له وخت ښه چې هغه بل له ورکړي. یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه مدینه منورې جومات ته مخامخ د هغه یو باغ و بیرحا د هغه باغ نوم قیمتي باغ و او پکې ډېرې اعلی اوبه وې. نبي علیه السلام به خپله دې باغ ته راتله اوبه به یې پکې څکلې. د کجورو د انګورو قسم قسم د انارو بوټي و پکې او ډېر اعلی باغ و چې دا آیت نازل شو راغی نبی علیہ السلام ته کېناست. وی الله فرمایي چې کم شی خوښ دی هغه خیرات کوي نو الله په ډېر خوشحالېږي او ډېره نیکي ورکوي. د الله رسوله دا بیرحا باغ زما د الله په لار کې وقف. تاله مې اختیار درکړه چې چاله یې ورکوي ورکړه. حضور پاک به دومره خوشحاله شو وی بخ معنا واه ذالک مال رابح. دا خو ناشنا مال دی. دا خو تاله لویه صدقه جاریه ده. تاله به دا لویه ګټه درکړي جاری صدقه. خو حضور پاک وی داسې وکړه چې تا مال اختیار درکړه زه یې تاله درکوم. ستا اقربین رشته داران هغه محتاج دي نو په خپلو رشته دارانو یې تقسیم کړه. صحابو کې دا صفت و. جنګ یرموک کې صحابه کرام شهیدان شو. یو صحابي دی هغه وی زما د تره زوی زخمي پروت و. وی منډه مې کړه اوبه مې راوړلې او تږي یو غریب ځنکدن سخته څومره ډېرې. وی چې اوبه مې ورکول وي د هغه خوا کې یو بل زخمي فریاد وکړه. وی ما ته وی چې ما پرېږده هغه له یو څه وی هغه له مې یوړه. وی چې هغه له مې یوړې د هغه خوا کې بل زخمي فریاد وکړه. وی هغه ما ته وی چې ما پرېږده هغه له یو څه وی هغه له مې یوړې. وی چې هغه له مې یوړې د هغه خوا کې بل زخمي فریاد وکړه. وی ما ته وی ما پرېږده هغه له یو څه. الله دې ته مینه وایي دې ته ورورولي وایي. وی چې هغه له مې اوبه رسولې غریب نه سوتې وه. وی واپس مې هغه درېیم له راوړې وي هغه نه هم سوتې وه. واپس مې هغه دویم له راوړې د هغه نه هم سوتې وه. واپس مې د تره زوی له راوړې هغه نه هم سوتې وه. د ساه د وتو وخت کې خپل ځان قربان که خو بل ملګري له اوبه ورکوي. مونږ وایو نه زما بچی دې چرګه مخوري او ښه پولو دې مخوري او ښه پیکوړی کباب او میوې دې مخوري خوا کې ګاونډي مې د لوږې مړ شي. دا مسلماني نه ده. قسم دې ته خو لا دا وی د رسول الله مبارک یو څه خپله فرمایي. یو ښځه په لاره تله نو وی دا تږې شوه. چې تږې شوه نو وی یو کوی یې ولیده. نو وی دې هغه د کوی غاړې ته چې وکتل نو یو سپی دی. وی د تندې نه جبر ایستې ده
وی دا ښځه وایي چې سینګزه تږې یم نو دارنګې دا سپی هم تږې دی او هغه سپی دومره تږې و چې دا کوي هغه خټه یې څټله نو دې زر لوپټه کوزه کړه او موزه د خپې نه موزه وستا او هغه لوپټې پورې تړله او هغه موزه کوي تخکته کړه بورقه نه و نو به پیرا وسته نو هغه سپی ته واچولې هغه سپی هغه اوبوس کړي رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته هغه خدای الله دا هغه سپی په خېګړه باندې جنت ته بوتله سپی سره چې خېګړه کې الله د جنت ته بوزي نو چې روزدار مسلمان سره خېګړه کې گاونډي سره خېګړه کې او گاونډي زنانه سره خېګړه کې یتیمانانو سره خېګړه کې غریبانانو سره بالکل به الله جنت درکړي نو دا د خیر خېګړه میاشت وشهر يزداد الله پاک د مسلمان رضا من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه چا چې پدې کې روزه ماته ورکا الله به ګناه وبخي روزه ماته باندې سماف کېږي ګناهونه وعتق كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار الله به ګناه وبخي او دا سټ بوله د جهنم د اور نه آزاد کی ګوره دوه خبرې شوې ګناه بخل او سټ ته اور نه آزادېدل او دریم څه دي وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء دا هغه روزدار چې د روزې څومره ثواب شوی دی دا هغه به نه کمیږي او دا هغه برابر ثواب بدل الله ورکړي نو څو فائدې شوې د روزه ماتي درې یو به الله وبخي سټ پرې د اور نه آزاد شي او دا هغه روزه ماتي چې څومره ثواب د روزدار کېږي نو دا هغه روزې ثواب کې دا هغه به نه کمیږي دا هغه مثل به الله درکړي نو صحابه خو غریبانانو قالوا یا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم وی مونږ خو غریبانانو ارچا سره خو دومره شي نشته چې روزدار لور کی عليه السلام فرمایي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء وی که چا چاله یو کجوره ورکړه یا یو ګوټ او به ورکړه دا ثواب الله غلم ورکړي یو ګوټ او به چاله ورکړه یو کجوره دی ورکړه درې فائدې دی وګټلې سټ د جهنم نه آزاد شو ګناه به الله وبخي او داغه د روزي برابر ثواب به الله تعالی درکړي څونه پاسانه ګټلې شي نو دا کجوره کچاوس کېږي کجوره والے او په دې کورونو کې تقسیم کې بعض غریبانان وي هغه روزه به ماتي زبستا په کجوره ماته کم ته ما پاغي ماته کا نو تاسو زماغه مثال ثواب بستو چې ستاغي بدمو شي دې کې څه دي دا غریب لم ورکول شي مالدار لم ورکول شي صدقه غریب لا لازم نه ده روزه ماته مالدار لم ورکول شي غریب لم ورکول شي دې کې خبره د غریب او د مالدار نشته وهو شهر نبی علیہ السلام فرمایي دا یوم میاشتا اوله رحمتنا ولی رحمت دا اولنا رحمت شروع او اوسطه مغفرة او د میان لسر دی مغفرت ته واخره عتق من النار او اخر د جهنم نه آزادی دی علماوی مخلوق درې قسمه دي یو خالص نیکان نو پاغي دا اولنا رحمت شروع یو هغه خلق چې هغه لږ څه ګناګار یو سې نیکی کړي نو چې دا اول لس په رحمتونه نازل شي نو په دې میانس کې به الله تعالی وته ګناهونه معاف کړي په دې میان زنو لسو او یو ډیر ګناګار دي نو دا غیر لپاره اول پر رحمت راغی په دې میانس کې چېونه ول الله به وبخي نو په دې اخیری لسو باغلم الله سټ جهنم د اور نه آزاد من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له وی په خپل نوکر چاکر امسایا غلام رہی کار کې اسانتیا راولا سختی په مکا ورسونه مهربانه پیغمبر وی چې کم سړي د خپل امسایا یا د خپل نوکر یا د خپل غلام رہی هغه ته کار سخت نکو اسانه کپه الله بده مبخي او دا اور نه به آزاد کی واتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال نبی علیہ السلام وسلور کارا پکې وکي سو کارا سلور خصلتين تردون بهما ربكم وی دو کارا هغه دي چې تاسو په الله خوشاله کې وخصلتين لا غنى بكم عنهما او دا دو داسې چې هغه خو تاسو خامخا کوي هغه نخلاصي مو نشتا فاما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم او هغه دو صفته چې تاسو په خپل رب راضي کوي نو دا چې شهادت لا اله الا الله تاسو به دا کلمه لري پکې وای پر الله خوشاله نو رمضان کې ذکر سبا وای لا اله الا الله یو د قران شریف تلاوت او دیم ذکر وتستغفرونه او بالله الله نه بخنه او غواړي استغفار نو درې سيزه نشو یو د قران شریف تلاوت یو لا اله الا الله ذکر او بالاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه كذلك صرف استغفر الله كذلك الله موبخه پتسبو دا درې کار شو یاد بمی تاسو باندې یادوم لومبه کار سره
تلاوت د قرآن شریف. چاله نه وردی قل هو سورت خود ته یاد دی کنه، سورت فاتحه یاد را ده وای. او بل ته مزیدار چلو خیم چاله نه وردی په کلی کې یو قاری صاحب دغه ته راشه لغوندي ته تلاوت کو چې دی وورو ابا کوي ته تقوا کینه نو ستام ثواب شو دا غم ثواب شو. دیم لا اله الا الله ذکر، او دیم استغفار استغفر الله. واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسالون الله وی ارچ هغه دو صفاتونه په دې ملار خوشاليږي او یا تاسو خامخا کوي که مسلمانان یې هغه سړي فتسالون الله الجنه وتعوذون به من النار، واذا الله نه جنت غواړي او د جهنم د اور معافیت غواړي. دې ناس تاسو اخلاصي خو نشته خامخا دا غواړي. نو پر رمضان کې درې کار دغه شو دودا شو، یا الله مال جنت راکې او یا الله د جهنم د اور نه آزاد کې. دا سوال پکې ډېر کوي. او من سقا صائما، بیا اخر کې نبی علیہ السلام فرمایي یو ځلې وی به وی چا چې سیراب کرو جدار سقاه الله من حوضی شربتا لا یظمأ حتى يدخل الجنه، وی چې چا یو روجدار لا او باور کړي نو دې به تر دما د حوض کوثر نه الله دې سیراب کی چې شربت ته ورکسونه به الله خوشاله شي، چې پیری په اوس کل سونه به الله مخر سوي په رمضان کې غریبانو لور کې لسیدی ورکسونه به الله خوشاله شي. من سقا صائما روجدار سیراب کو سقاه الله من حوضی، زما د حوض کثر نه به الله سیراب کی شربتن داسې او به پیوس کی لا یظمأ حتى يدخل الجنه، چې اخر ابدا پورې به بیا دې تګی نشي. دا اوږد حدیث رسول الله مبارک د شو قدر په اخیری ورځ فرمایلی دی. نو ما ته ځکه دا غي بیان. او یو بل رکوټه حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي ثلاث لا ترد دعوتهم، وی درو کسانو دعا خدای قبلې نه رد کوي. درې کسان دي دعا نه رد کیږي خامخا لا قبلې. یو الصائم حتى يفطر، یو روزدار تر څو چې د روزه نیمه کړ د روزدار دعا قبلې. نو دا دعا کوي کړه چې خدای مو بخي، خدای جنت راکې، الله جهنم د اور نه آزاد کې، د بچو د پاره مال د پاره ځان د پاره دعا کوي. بل ول امام العادل انصاف دار بادشاہ، او بل دعوت المظلوم چې کم سړي باندې چا ظلم وکړ دا خیره. بهر کیف دا حدیث مې درته ذکر وی چې دا نبی علیہ السلام د سنتو تابعداري وکړه، ځکه چې هغه په اخیری شعبان کې دا حدیث فرمایلو صحابه ته مې درېږي چې دا اوږد حدیث دی چې دیم د خپل مرګرو ته بیان کړ. نو د دې حدیث نه یو څو خبرې معلومه شوې، هغه خو مې درته ذکر کړې. خدا څو خبرې د شپې عبادت، د ورځې روزه، او د هغې نه علاوه صبر کول، چا سره ظلم نه کول، انصاف کول، او مسلمان سره خیر ښېګړه کول. په دې به ان شاء الله جنت خدای پاک تاسو له درکوي. الله یې دا میاشت په موږ په خیر او په خوشحالۍ تېروي. میاشت به کله نو پرون په رازلو کې نور کله خو په شو قدر کې یو ځل میټینګ کېده او دې ځل دوه میټینګ وشو. نو دا خالی یا د اتوار د شپې هیڅ قسمه ګواه پیدا نه شو، چا ګوی نه ده کړې. نو چې نشته نو د ګل د هغې د میاشتې فیصله وکړه، ځکه خبره خو د دلیل او د ګواه ده. نه پېښور والا سره ما په خپله رابطه وکړه، هغې موږ سره څه ثبوت نشته، مردان والا وی موږ سره څه ثبوت نشته، هېڅ ثبوت نو. نو فیصله په دې وشوه چې قطعي روجه خو به د چهارشنبې دروازې وي، قطعي روجه د چهارشنبې. خو دا خبره پکې بیا وشوه چې د نهې په شپه خو به میاشته خامخا ګوتې شي، خو دې دله دې وسره د ګل په شپه هم خلک میاشته وګوري، هم دې د نهې په شپه وګوري هم د ګل. نو که چېرته د ګل په شپه باندې میاشت ښکاره شوه نو روجه به د ګل شي، او که د نهې په شپه ښکاره شوه نو د نهې به شي، او که په دواړه شپې ښکاره نه شوه نو بې دلیله روجه څوک نه نیسي. نو بیا د شو قدر د میاشتې د حساب نه د چهارشنبې روجه راځي، خبره به د حسابي. نو د ګل د شپې میاشت لیدلې شوې ده، د هغې نه د چهارشنبې راځي د دلیل په بنیاد. او که چېرته میاشت د نهې یا د ګل د شپې د دواړو ولیدلې شوه، یا به د ګل شي او یا به د نهې شي. نو میاشت ته کتل م عبادت دی، خامخا نظر کوي. د روجې دپاره بهترین شی نبی علیہ السلام کجوره ویلې ده او پی ویلې دي. نو کجوره روجه ماتې دپاره دا بهتر شی دی. په کجوره ماته هر شي باندې ماتولی شي، اوبو سره هم ماتولی شي، او په کجوره هم ماتولی شي. په دا دغه دي، دا به بله جمعه ویم انشاءالله. مناهل او فرحال څه معنا ده؟ یاره ما ته خو دا پته نه لګي. مناهل د جنت دروازې ته ما ته پته نه لګي، ما ته علم نشته.
یو سړی چې له قرض پیسې ورکړي هغه ولا څه تحفه ورکړي اغشتل خدي کنه دي کدی سړی ولا مخکم تحفه راوړله او اوسم راوړي نو علي دي او که مخکې نه راوړه د قرض د وجه نه ولا راوړي نو بیا دې نه اخلي. وې د قاریم او امامتی کوم او د دواد او د دال په منځ کې فرق نشم کولی امامتی می صحیح ده کنه ده نو باید ذکر د دواد په ځای کې دال او یا دال په ځای د دواد وي نو ممکن نه چې معنا کې فرق ورشي نو ته دا درست کا دا چا باندې درست کا مشکوک ټیک بشي ان شاء الله ولدي. او دا پنځه کسان دي مونږ نه قبليږي یو پکې هغه کس چې د درې ورځې نه زیات یو مسلمان سره خبرې نه کوي نو مونږ نه قبلېدل دا چې ثواب نه کیږي خو دې کې دا شرط دی چې دا خبرې چې بندي کړې وي د مسلمان سره دا د دنیا د وجه نه که د دین د وجه نه څوک چا سره روانه کوي چې دا سړی فاسق دی خبرې وسره نه کو نو هغه کولی شي زیات هم کولی شي او د دنیاوي امور د وجه نه د درې ورځې نه زیات خبرې بندول دا ګناه ده. دا اوکې زلک بیمارې ما تم دعا وکړه او نور چې څومره مریضان دي دعا وکړه چې الله ټول مریضانو له شفا ورکړي. الله زموږ مریضان کې کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي پروردګار ټول مریضانو له شفا ورکړي. دا ارشدم بیمار دی زموږ دا دغه لحاظم بیمار دی هغې ته هم دعا وکړئ که نور څوک مریضان دي ټولو له الله شفا نصیبه ګرځولو کې. او که څوک وفات شوي پرون نه بل او دا غني کاکا وفات و زه خو تیسر نه خبر شوی نه یم او بیمار هم وم دا 2 ورځې نو دعا وکړئ غني کاکا ډېر ښه سړی و الله دې وبخي دې مغفرت نصیب کړي د آخرت لوی سفر د خیر او د راحت کې پروردګار د رمضان نه میاشت به موږ په خیر تېره کړي. الله موږ له پکې دروازې او د شپې د دواړو د عبادت توفیق راکړي او الله موږ پکې د ګناه نه محفوظ وساتي. الہ العالمین که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي او د دنیا او د آخرت د فتنو نه پام نه امان کې وساتي او آخر کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد